هر هغه څه چې تاسو غواړئ رایې نیسئ ضروري نه دي. هر هغه څه چې ضروري دي ستاسو د خوښې وړ نه دي. ژوند د درې لویو قوو ترمنځ زور وهي: ستاسې ضروريات، ستاسې غوښتنې او ستاسو د لوکس ژوند تقاضا. تاسو د ژوند ضرورتونه هغه څه دي چې تاسو له هغه بغیر ژوند نشئ کولی، لکه د څښاک، خوراک او پوشاک مواد، روغتیایي خدمات، تعلیمي خدمات چې بغیر له هغې څخه ژوند ممکن نه وي. دا بالکل د بحث وړ نه ګرځي ځکه چې دا د ژوند لومړني ضرورتونه دي. په دوهم قدم کې د ژوند غوښتنې منځته راځي چې ستاسو د ټولنې د رواجونو، دودونو او ستاسو د ذهني حالت پر اساس باندې تاسو مخته وړي. ښه موټر، ښه کور او ښه جامې چې ستاسو د ژوند لومړیتوبونه نه دي، خو بیا هم ستاسو د ژوند غوښتنې دي. خو کوم وخت چې دا غوښتنې په دریم قدم کې انتهایی حد ته ورسیږي، په لوکسو شیانو بدلیږي چې تاسو یو تر ټولو قوي موټر، ښایسته کور، لوکس کالي، جامې او نور غواړئ. دا د ژوند لوکسیات دي، د ژوند هغه برخه چې ستاسو د ژوند نه ضرورتونه، نه غوښتنې دي، بلکې تاسې غواړئ خپل ژوند انتهایی لوړ حد ته ورسوئ. ستاسو د ژوند لوکسیات ستاسو د ژوند زیاته فیصدي مصارف وړي.